د افغانستان څخه تللي کاناډایي عسکرو تازه پریکړې طالبان سخت خوشحاله کړل. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د دې مهال وروستي او مهم خبر ته. هیله لرم ویډیو تر پایه وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان څخه تللي کاناډایي عسکرو تازه پریکړې طالبان سخت خوشحاله کړل. یوې کاناډایي رسنۍ د یو شمېر هغو کاناډایي عسکرو له قوله چې په افغانستان کې ماموریت ترسره کړی دی ویلي چې په افغانستان کې جګړې بې ګټې وې او دوی به بیا په ورته عباسو جګړو کې ګډون ونه کړي. سی بي سي د یاد عسکرو له قوله وایي چې د افغانستان جګړه په هیڅ قرباني نه ارزېده او نه باید په دغه هیواد کې په میلیاردونو ډالر او د سرتیرو وینې ضایع شوې وای. هغوی زیاته کړې ده چې افغانستان کې جګړه سخته نه وه خو په کولو نه ارزېده. د دوی په باور امریکا او ملګري هیوادونه باید هغه وخت لا له افغانستان څخه وتلي وای چې پوهېدل دا جګړه نه ګټل کیږي او نه هم د ګټلو ارزښت لري. په ورته وخت کې ډېری امریکایي عسکر هم په همدې باور دي او له افغانستان څخه د عسکرو د وتلو ملاتړ کوي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ په دې اړوند خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.